که چیرې د زر خلاصېدو یا ورمخکې خلاصېدو ناروغۍ لرئ، په دې طریقو په واسطه تاسو کولی شئ دغه ناروغي کنټرول کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه وړه غوندې یادونه کوو، که تر اوسه مو زما د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور ته د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د دې ویډیو څخه مې مقصد د تاسو خدمت کول دی، ځکه اکثره ملګري زما څخه په فیسبوک باندې دا پوښتنه کوي چې دا ناروغي څنګه کنټرول کړو، څنګه یې نو ویډیو مې برابره کړه چې د ټولو لپاره د ګټې وړ وګرځي او ټوله ترې ګټه واخلي. نو په همدې خاطر دا ویډیو زه تاسو لپاره جوړوم، ځکه په اسلام کې شرم نشته او باید موږ په داسې شیانو کې شرم ونه کړو او خپله ستونزه هر ډاکټر ته بیان کړو تر څو د ستونزه په وخت کنټرول شي. خپل نظر مو کنټرول کړئ، یعنی نامحرمو شیانو لکه عکسونه، ویډیوګانې او یا په داسې کسانو ته مه ګورئ چې هغه ستاسو داخلي سیستم فعالوي. خپل ذهن او فکر مو کنټرول کړئ. که چیرې تاسو د هر څه په اړه غلط فکرونه کوئ نو دغه حالاتو دوه ستونزې رامنځته کوي. یو دا چې تاسو کیدای شي په خوب کې تاسو ته اختلام وشي، دوهم دا تاسو ته د ورمخکې خلاصېدو ستونزه پیدا کړي. د دې ستونزې د کنټرول لپاره خپل ذهن او فکر کنټرول کړئ. بې ماب شرم دې نه وي. کوم وخت چې تاسو د خپلې ښځې سره کوروالی کوئ په دې وخت کې تاسو خاص کنډوم استعمال کوئ. دا کنډوم چې تاسو کوم د ښځې سره حساسیت لرئ دا حساسیت مو کموي. د کنډوم د استعمال څخه مخکې تاسو ویکس باندې خپل خاص اندام غوړ کړئ، بیا کنډوم استعمال کړئ. دا مو هم د زر خلاصېدو څخه مخنیوی کوي. بل نکریزې راواخلئ، دغه لاندې کړئ، بیا خاص اندام باندې ووهئ تر څو د خاص اندام باندې د یو څو دقیقو ساعت لپاره 1 ساعت یا 2 ساعت لپاره پرېږدئ تر څو وچې شي، بیا یې وروسته ترې لرې کړئ. دا مو هم د خاص اندام که پوستکی نری شوی وي دا کلکوالي سبب کیږي. کوم حساسیت چې دلته موجود وي حساسیت کموي. همدا مو هم د مخکې خلاصېدو ناروغۍ کنټرولوي. په دې طریقه تاسو وازمئ او مخکې خلاصېدو ناروغۍ ټولې به کنټرول شي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه. که خوښ شوي مې لایک یې کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.